زړونه م سخ شوي دي، نو خبره را باندې اثر نه کوي. دومره بې وفایي خوند نه کوي. حضرت ثوبان وی چرته به دې ګورم باغه سخته ورځ باندې. رحمتا للعالمین پیغمبر سره ملاقات شو په جړاو. د الله پیغمبر ورته وی ولې جاړې؟ وی تاسو مې نه وی لیدلي، اوس خو دې ولیدم که نه، اوس ولې جاړې؟ اوس ځکه جاړم چې په ورځ د حشر ستا ملګرتیا غواړم. ای مسلمانان، د زړه د درد نه درته ویم، تاسو نه یو پوښتنه لرم، یو پوښتنه، او هغه پوښتنه د دردونو نه ډکه لرم. تاسو دا سوچ کړی دی چې په ورځ د حشر به محمد مصطفی زمونږ سفارش کوي، زمونږ شفاعت به کوي. پرون یو نوجوان په سقاوه کې ناست، بل یو صاحب لګیاو په دې ګیرې ورله بلیډ راښکه، د زړه د درد نه درته مالې جړا راله. به وی نوجوانه محمد رسول الله مه خفه کوه، مه خفه کوه، په ورځ د حشر تا ته ضرورت دی. په هغې سخته ورځ باندې د امتي نعرې وهلو والا محمد رسول الله دے. پہنچا نہیں کیا تم کو پیغام جاہدو، اب وقت ہے ناموس رسالت پہ کٹ مارو. یہ زمین رکی خوبی تھی، یہ فلک تمام ہوا تھا، چلے جب میرے محمد جہاں نے چلنا سیکھا. نو حضرت ثوبان جړل، یا رسول الله چرته به دې ګورم؟ د الله نبی محمد رسول الله ثوبان ته وی ما وی د حوض کوثر په مقام ګوره، د کوثر ساقي به جام غویله ورکي، د الله په نوم چې مال او سر بخي. وی که التم نه وي په خپل امت به وبس کم که نه، وی که التم نه وي بیا به دې چرته ګورمه. وی ما د میزان په خوا کې ګوره، د خپل امت دپاره به خپل رب ته ساریو منتونه کومه. ثوبان په جړاو، یا رسول الله فکر دی را سره، ورځ ډېره سخته ده، په هغه سخته ورځ باندې به دې چرته ګورمه، په هغې سخته ورځ باندې به دې چرته ګورمه. رحمتا للعالمین پیغمبر ډېر زارو قطار وجړل او ثوبان ته وایي ثوبانه ما د جنت او جهنم په منځ کې ګوره، د خپل امت نه به تیږې راړه کوم او جنت ته به یې داخل کړو. د داسې پیغمبر سره به وفا کې که بې وفایي وکړې، وفا به کوو که نه انشاءالله. غمجن محمد زمان اورېدلی هم دی که نه؟ مچ ماشی په یار مې کېناستی نشه، سوری د بدن یې چا لیدی نشه، خوب باندې اودس کې فرق راتلی نشه. وګورئ تاریخ حدیث نشئ خبر، اے نور دې هم بشر دی، بې مثال بشر او یو ځل په حضور خوله راغلې وه، مور د مؤمنانو چې ساتلې وه، پټه یې بوتل کې اچولې وه، ټول عطر دې زار شه د دنیا په سر، نور دې هم بشر دی. کاڼي ابوجهل چې راوړي وو، پټې بیا په موټي کې نیولي وو، دغه کاڼو بیا داسې ویلي وو، دا د خدای نبي دی درکوم خبر. تیغو وپېژنده، ځناور وپېژنده، نباتات وپېژنده، جمادات وپېژنده، ونو بوټو وپېژنده. ای د موجوده دور غافل مسلمانو، ته به خپل پیغمبر محمد مصطفی کله پېژنې؟ پېژنو به که نه انشاءالله. ابوبکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو سالوں جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں سرکار کا عالم کیا ہوگا.
काई है कसम खुद कुरआन असहाब के दौड़ते घोड़ों की, असहाब का जब ये आलम है सरकार का आलम क्या होगा। मेराज की शब जब अल्लाह ने महबूब को अपने बुलवाया, सोचो तो सही इन दोनों में गुफ्तार का आलम क्या होगा। زړه مې غواړي چې ډېر څه درته ووایم، مر سره وخت ختم شو. الله دې ستاسو دا ناسته په خپل دربار کې قبول او منظوره وګرځوي. خپل بچي مه ضایع کوئ.